په خوب کې وینه لیدل د وینې عمومي تعبیر. وینه په خوب کې د مال او روزۍ سره تړاو لري. ځینې وخت د رزق نښه وي او ځینې وخت د تاوان او ستونزې نښه وي. که وینه لږه وي د رزق کوچنۍ برخه ښیي او که ډیره وي نو د مال ډیرښت یا هم د مال له لاسه ورکولو اشاره لري. دوهم، د وینې بهیدل. د کور په لاره وینه بهیدل داسې معنا لري چې د کورنۍ په چارو کې یا د خپلو د نږدې خلکو په منځ کې به ستونزې یا شخړه رامنځته شي. دا هم ښایي چې یو څوک به د کورنۍ پر ضد خبرې یا حسد ولري. دریم، د کور په لاره. د کور لاره د انسان د ژوند او د کورنۍ د راتلونکي نښه ده. که په دې لاره کې وینه بهیږي نو معنی یې دا ده چې د کورنۍ په عزت یا رزق کې به موقتي ګډوډي یا امتحان راشي. څلورم، د ابن سیرین او نورو مفسرینو نظر. ابن سیرین رحمت الله علیه وایي د وینې بهیدل د مال له لاسه ورکول، حرام مال یا د ناوړه خبرو ښکار کیدل دي. که څوک په خوب کې وویني چې وینه پر لاره بهیږي معنی یې دا ده چې د خلکو ترمنځ به د هغه د کور نوم په یوه خبره مشهور شي، که ښه وي او که بده. مثبت اړخ. که وینه سره، صاف او ډیره نه وي نو د کورنۍ د یوه غړي لپاره د رزق پراخېدل او نوي فرصتونو نښه کیدلی شي. که وینه ډیره تیاره او په ویرونکي ډول بهیږي دا د اندېښنې او تاوان اشاره ده. لنډه نتیجه: د ورور خوب کې د کور په لاره وینه بهیدل د دې نښه ده چې د کورنۍ په ژوند کې به یوه شخړه، اندېښنه یا د مال له لاسه ورکولو تجربه وي. خو که وینه لږه او صفا ښکاري دا د رزق یوه نوې لاره هم کیدای شي. ګرانو دوستانو، که تاسو هم د خپل خوب تعبیر غواړئ کمنټ کې راسره شریک کړئ.